کله چې داسې حالت او کیفیت درته پیښ شو چې ستا د رب العالمین د وهمه ژړا بې اختیاره سول، اوښکې دې بې اختیاره سولې او په زړه کې دې داسې مینه او جوش راغی، دغه وخت کې خپل مظلوم او کړېدلي وطن افغانستان ته دعاوې کوئ او خپل امیر المؤمنین ته، خپل عمراو ته، خپل امارت ته، خپل اسلامي نظام ته دعاوې کوئ او د بریا کوشش وکړي، همکاري کوشش وکړي. دا د رب سره عهد وکړه، ای پروردګاره زما که په سر وي او که زما په اوښکو وي او که زما په لپ وي او که زما په لاس وي، زه په هر نوع د انواعو زه جهاد ته او د امیر المؤمنین اطاعت ته او د هغه د امر په د اطاعت په مصداق باندې ورته آماده یم. دا د رب سره وعده وکړه، نو که پر کورم وفات سي مرګ به د شهادت وي، چې د زړه د اخلاص وعده وکړي چې ای پروردګاره زما ستا سره عهد وعده دی چې زه د جهاد ځان، خپل بدن، خپل اولاد او خپل مال نه دریغوم، که پر کورم وفات سي نو مجاهد یم. او که د دعا لا هم نه ورته کول، سوچ دې هم نه ورته کوئ. قاضی ثناء الله فانی پوتی رحمت الله تعالی علیه تفسیر مظهر کې یو روایت نقل کړی دی، رحمت للعالمین فرمایي که چا نه جهاد وکړي، نه د جهاد خواته خلک راکش کړل او نه د جهاد پر برابر خبرې وکړلې او وفات سو، پر علامه د منافقت وفات سوی دی. په مرګ کې اشتباه ستا، جهاد عظیمه فریضه ده. نن خو مو دعا ورته په وسه ده، که بیا امیر المؤمنین امر وکړي بیا سنګر تمزو، که عمرا ته امر وکړي بیا په هره نوع د انواع خدمت ته تیار. دا داسې نه درته وایم چې دا د بزرګۍ علامه ده، یا دا چې ایمان دې سالم پاتې کېږي، چې پر مجاهدینو او پر امیر المؤمنین به دې ورزه وي، د ایمان تقاضا به دې وي، ورباندې دردېږي به، ورباندې خوږېږي به، نو ایمان دې سالم دی. او که ورباندې خوشحاله کېدل یې د امارت په بدو خوشحاله کېدل یې د ایمان دی کمال خو څه کې د بې ایمانۍ علامه دې ده. بزرګي ځان ته مسله ده، یا دا خالص چې ایمان درته سالم پاتې کېږي، چې د خپل وطن، د خپل امیر او د خپل اسلامي نظام او هغه مظلوم نظام چې د ټول نړۍ په خوله کې د هغه ته دعا واجب ده، د زړه د اخلاص چې کله په داسې حالت کې رالاس چې اوښکې مو بې اختیاره سوې، ژړا مو بې اختیاره سول او زړه مو د رب خواته متوجه سو، دې وخت کې خپل مظلوم وطن ته دعا کوي.